اجر هم ډیر ورکوي. د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابي سعید رضی الله عنه، د ابو سعید رضی الله عنه حدیث دی وی چې جاءت امرأة الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو ښځه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغله، وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره ذهب الرجال بحدیثک، سړو چې دی نو تا نه د علم زده کولو برخه هغوی واغسته. حدیث خبرو ته وی، یعنی ای پیغمبره ستا خبرې خو سړو زده کړي، د هغوی په نصیب شو. ولې د هغوی په نصیب شو؟ هغوی تا سره په مخه ناستي، دې ته وایي هرسي، زده کوي دا زنانه ده. وی ذهب الرجال بحدیثک، ای د الله پیغمبره خو سړو یو زمونږ نه میدان وګټو، سړو زمونږ نه میدان وګټو، ستا خبرې هغوی اوري، هغوی زده کوي، هغوی د سره خوا کې ناستي. فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. نو د الله پیغمبر یو ورځ زمونږ دپاره مقرر کړه د خپل طرف نه، موږ به په هغه ورځ راځو ستاسو خواله، نو موږ ته به ښې د هغه علم نه څه نه څه کوم علم چې تاسو ته الله ښوولی دی. دا جذبه د دغه اوچتو زنانو د دین د زده کولو لپاره، دې کې د ټولو نه لوی درس زموږ دپاره دی چې هغه زنانه چې هغه د کور په چاردیوارۍ کې ناسته ده، د هغې غریبې د ارمان دی چې ما دا دین واورېده او زده مې کړی. نو چې یو سړی آزاد ګرځي او هغه د کور د چاردیوارۍ او د کوټې د چاردیوارۍ نه بهري او ده ته ښه موقع او دی د الله دین نه زده کوي، دا د بدبختۍ نه علاوه نورې څه نه دي. نو حرص پکار دی د علم د زده کولو. دویمه خبره، د زنانو حرص ډېري د علم د زده کولو، بلکې دنیوي علم هم د زنانه اکثر حرص د هلکانو نه زیات کوي. خو دلته یو خبرې ته اشاره کول غواړم، او زما خبرې کې لږې په چا لږې ترخیم ولګي نو بخښنه ترې نه غواړم، ځکه چې حق او حقیقت ویل دا زما دلته ذمواري ده. اکثر زموږ دا پښتانه چې تاسو سره میلاو شي ډېر سخت دواګانې کوو، 3 لوڼه مې په مدرسه کې دي او 4 خویندې مې علم کوي، او یو لور مې هلته داخله کړې او بله مې دلته داخله کړې. ته چې دا سوال وکوه زامن دي څه کوي؟ هغه زامن دي څه کوي؟ هغوی چې هغه یو چې دی په سکول کې ده، بل یونیورسټۍ کې ده، او بل چې دی مزدورۍ کې ده، او بل دلته ده. ته دې هلکانو ته ولې دین نه کوې؟ زه درته یو څو وجې ذکر کوم، کیدای شي صحیح او کیدای شي غلطي. یو وجه او دا بدګماني نه ده، ګورې درته زه د معاشرې یوه خبره کوم چې هغه عامه ده په معاشره کې، خو لازم نه ده چې ټول خلک داسې، لازم نه ده چې ټول داسې. یو وجه هغه ده د بعض خلک په جنکو باندې د علم دې دپاره کوي ځکه چې په دې باندې خرچه نه راځي. او که زما څه خبره غلطه وه ما ته بیا ویلی شي تاسو چې ستا دا خبرې غلطې دي. زه بعض خلک وایي، بعض زور چې دې له ډېر ورکړی نو دې دیني علم کسی چلی، خو مدرسې ته لږه قاري صاحب پوه شه او شیخ پوه شه او عالم پوه شه، مدرسه د کوم ځای نه چلېږي څنګه نه چلېږي دا د هغوی کار دی. خو که چېرته دا عالم یې سبا له په چاندو ولید نو هم ګوره په سترګو یې ډېر بد لګي. د ده لور پکې پري سبق وایي، د ده خور به پري سبق وایي، د ده زامن به پري سبق وایي، هغه ټول به هلته ځي، ترجمې به هم کوي، تجوید به هم زده کوي، علم به هم زده کوي، دی به منزل هم ځي، مولوي صاحب به دله خطبه هم کوي، دله به درسونه هم کوي، دله به جنازې هم کوي، دله به مړي هم لامبوي. خو دا نه چې ګوره مولوي صاحب کوي چې ته په چاندو ولیدو نو په سترګو یې ډېر بد وملېږي. بیا دا ماړه نه شو چېرته. نو ته د خپل بچي چې ته 100 روپۍ ورکولی شي ته، او سکول کې ته 1000 روپۍ او 1500 او 2000 روپۍ او دې ورکولو ته هم تیار. نو یو خو پکې دی چې دا جنۍ بس لیکه دغه ته دا مدرسې ته او خرچې شتي؟ هېڅ نشته.
هلته به سبق وایي که اوس که دا جنۍ ته لېږي دنیوي سبق له بیا مې خرچه راځي. بله خبره دا ده سبا له بیا جنۍ ته دا خبره په مخې را مخې ته کوي که چېرته دی چې ته سبا له د میراث یو اواز اوچت کو چې زما په میراث کې برخه وي په تا چې سبقونه ویلی شوي دي. سبحان الله په میراث کې ورته دا مې حساب وي ښه دا سبق ورته د تربیت ورته هم په څه کې حساب وي لکه دا بعض داسې دوکې ورکوي الله له لکه ته به وایي چې دی به ماشوم دوکه کړي ماشوم له چې دوکه ورکړي. الله اکبر ولې الله نه پوهېږي بچاره ته دې زوی ته ولې دا نه وایې ته دې رور ته ولې دا نه وایې چې ستا په میراث کې برخه نه رسي ځکه چې په تا یې سبقونه ویلي صرف جنۍ ته دا ویله کېږي. دا پرېږده چې کله واده کوي اوس خاوند ته کې کټګۍ کوله ولې هغه ورته هم یادوي تا له چې وي کټ اخیستی په میراث کې او تا چې پتیلې وړې وي دا هر څه پسې حسابېږي ګوره ښه او دا درته م ووایم حقیقت دا جنۍ چې کله د مور کور ته راځي او بیا ځي او که کوړي او کپړې او یو شی او بل شی او ته پرې رد وکړي چې بوی دا دومره زیاتې سله کوي په ځان هم بوج جوړ کړی نو هغه جنۍ غریب هم په مخه نشي راتلی هغه وایي چې مور پلار په تکلیف کې کېږي تاسو هم په مخه نشئ راوستی ځکه تاسو ته پته چې دا قصه به کوو پرېږدئ ساده کار کوئ راغله تاسو کره بس که اوس هم کېږي او څه هغه کور ته لېږئ ویې لېږئ چې اوس هم نه کېږي مه یې لېږئ زموږ ژوند به اسان شي ژوند موږ ګران کړی دوی نه وي زموږ سره برخه ده تاسو پوهېږئ چې دا برخه دوی څه ته وایي میراث نه یادي او که دا هغه ځای کې ته زور وباسي که سبا له دې جنۍ غږ وکړو نو دا که کوړي مې حسابېږي که زما دا خبرې غلطي ما ته ووایه سبا له ورته یادېږي که نه چې تا چې هغه جوړې وړې وې ستا خاوند له چې موږ جوړې کړي دي ستا سخر له موږ کړې وې پلاني له موږ کړې وې پلاني له کړې هغه څه شوې ادي اسمان نه راوړې دي دا هر څه بسې حسابوي نو بیا دا سبقونه ورته هم ور یادوي څه شی میراث تا چې سبق وایي دا د کوم ځای راوړېدو عجیبه خبره ده یعنی حیران به لکه اوس زه یو مثال کې یو بچو باندې سبق وایم او سبا له زه مړ شم او که صحیح هغه تقسیمیږي او څوک زما دې بچو ته ووایي چې یاره پلاني ستا پکې برخه نه رسي ښه تا سبق ډېر ویلی دا د کوم ځای طریقه ده چې چا سبق ډېر ویلی د هغه به برخه کمه رسي په میراث کې الله خو یو ځای کې دا خبره نه ده کړې نو دلته کې دی پورې جنۍ باندې سبق ووایي مدرسې ته ولیږي مدرسه هم پرېږده خو بیا ورته سبا له یادوي نو بله خبره بعض خلک په دې جنکو باندې د دیني سبق یو خو دا دی چې سبا لکه دا جنۍ وي چې پلار په ما دې سبق نه دی ویلی نو دی ورته وایي چې سبق مې د باندې ویلی دی نو دویمه دا ده دنیوي ویلو ته به څه ضرورت دی دا خو سبا له ما له څه پیسې خو نه ګټي څه ګټي هېڅ نه ګټي اوس پرېږدي چې دا وایي څو هسې مې یو څو کالی دي ویې اکثر دا مور پلار چې نه شي ووایي یو بل ته وایي هسې مې یو څو کالی بیا ځي دلته دې ترجمه وکړي او دې ته څه ضرورت دی دا زما د خبرې کېدای شي په بعضو ملګرو باندې ښه ونه لګي خو درته زه هغه خبرې کوم چې کومې روانې دي په دې ځان خبرول پکار دی او که څوک په دې سوچ کې پروت وي نو هغه دې خپله اصلاح وکړي دې دپاره دا خبرې کوو هر چې هلک دی دی ولې ته دیني مدرسې ته نه راچې نو دې سبا له دې ته تمه ساتي چې دی ماله پیسې ګټي نو که چېرته زه دې مدرسې ته ور واچوم یا یونیورسټۍ ته یا عالم ته جوړوم او الله د ده په نصیب کې رزق نه یې لیکلی او ژوند یې د غربتي نو زه به څه خورم دا سوچ زمونږ والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووری چې کله په ما باندې علم کوو او موږ زمونږ خاندان چې کوم دی زمونږ خیل او نسب په هغوی کې مولیان پرېږده قاري پکې هم نشته نو زمونږ والد صاحب اولنی کس و چې هغه دې طرف ته توجه شو چې زه د خپل بچي باندې علم کوم هر یو به دا نه نو دې سبا له هغوی سبا له
الله به ورکوي رزق کوي. زما په مخ کې ما ته یاد دی څو کسان یې خوا ته راغلل، نه نو دا سبا لکه ته به وایي چې دا داسې یو دغه راغلی چې ده د خپل مستقبل په خپله لیکلی دی، خو زما اوس رقم دی چې سبا له به داسې. هغه ورته وایي ګوره وایي زه به پرې هغه څه چې په ما لازم دي هغه به زه وکړم، او څه چې بیا د ده په نصیب دي رزق هغه به الله تعالی ورکوي کې زما څه کار دی. په ما الله دا لازم کړي چې د دیني تربیت وکړم هغه به زه وکړم. اوس مخکې بیا الله د ده په نصیب کې څه رزق لیکلی دی نه دی لیکلی، دی به غریب وي، دی به مالدار وي، دی به څه وي، دغې سره زما څه کار دی؟ نو بیا د خپل ژوند تېروي. نو او سبحان الله یعنی څومره د حکمت ډکه خبره ده چې یو سړی وایي چې زه خپله ذمهواري پوره کوم چې الله ما له راکړې ده، اخوا بیا د ده په تقدیر کې چې څه دي هغه به درته میلاوېږي. نو موږ هلکانو له ترجیح دې طرف ته ولې نه ورکوو دین طرف ته؟ ځکه چې د ده نه څه تمه ساتي؟ د پیسو د ګټلو. او بیا یې نتیجې سره وځي. لکه د یو څو ورځو کې هغه د یو سپین ګیري ویډیو ډېره چلیږي، هغه بچو سره څه زیاتی کړی دی کتلي دي تیو لیدلی مې دی که نه؟ وایي ده په دې ټولو بچو باندې دیني دغه سبقونه ویلي دنیوي او څه څه پرې کړي دي او څه. اخري نتیجه دا راووته. اصل شی دا دی چې ته بچي ته دین وښیه، الله ورته وښیه، الله پیغمبر. ها موږ د دنیوي سبق خلاف نه یو. ګوره زما د دې خبرو نه به څوک دا دغه نه وي، خو دنیوي سبق ورته په دې وښیه چې ده ته یو فایده میلاو شي. هر چې رزق دی هغه ورسره وایه، وایه هر چې رزق دی هغه الله چې څومره لیکلی دی میلاویږي به. کیدای شي زما زوی ډاکټر شي او زه غریب یم، نشي کیدی؟ ډېر ډاکټران په کورونو کې نه دي ناست، ډېر انجینران په کورونو کې نه ناست. ښه کیدای شي زما دا زوی جډ جاهل لوی شي او زه کروڑپتی لکپتی یم، داسې نشتي؟ زامن یې دستخط نشي کولی، خپل نوم نشي لیکلی او په پیسو کې لوبې کوي. نو د رزق مسله دا پرېږده په چا باندې؟ په الله باندې پرېږده. ته بچو ته دین وښایه. نو زمونږ دې پښتنو دې طرفونو ته خبره مې دې پورې اخیسته اوږده شوه رانه، د پښتنو دې طرفونو ته چې د جنکو د دې دیني سبق طرف ته رجحان دی دا ښه خبره ده، زه دې خلاف نه یم، خو د یو څو خبرې مخې ته ایښوده پکار دي چې د هلکانو ولې داسې تربیت نه کېږي، د هلکانو دپاره ولې دا سوچ نشتي چې د هلک تیم مدرسه کې سبق ووایي، د هلک تیم دین زده کړي. ولې د جنکو دا خبره ډېره داسې زیاته مخې ته روانه ده؟ بلکې لاره کوڅه کې چې ګورې اکثر د زنانو په کور کې چې مدرسه کولاو کړي او په هغې کې جنکۍ سبق وایي که نه؟ او د هلکانو مدرسه دا به تا ته یعنې په څو څو کیلو کې ښکاره نه شي. زه هغه مدرسه نه یم هغه قاري صاحب سره چې قرآن وایي، هغه جومات کې یو څو لږ ساعت له راجمع کړي، زه علم یې زده کول وایم، هغه تا ته په څو څو کیلو کې به میلاو نه شي. نو د هغې اهتمام نه کوي. دا ښکلې خبره ده چې زنانه دین زده کړي او مخې ته لاړې شي، خو د هلکانو طرف ته توجه هم ورکول پکار دي. بلکې بعض خلک دا وایي، لکه یو کس دا خبره وکړه عالم وی اصل شی دا دی چې جنکو ته علم وښوی شي. په بیان کې دا خبره کول هلته په ملک کې څه پروګرام په کې دا وایي چې جنکو علم ډېر ضروري دی او دا دی او ډېر ښکلې خبرې وکړه. وی ځکه چې دوی تربیت کوي د ماشوم او دا به خپله یو مدرسه ده، د دې سره به بیا دا ماشوم پاتې کېږي، دا بچي لویږي، نو چې دې سره علم وي دا ډېر کار کولی شي. نو هغه ته بیا ما دا خبره وکړه، ما ستا دا خبره صحیح ده، خو یو بل طرف ته دې سوچ لا نه وی څنګه؟ ما هلک ته دین خو هغه د دین هم زیات فایده مني. دا چې تا څومره د جنکو باره کې خبره وکړه، وی څنګه؟ ما هغه داسې لکه دا جنۍ ده، دا په دې مدرسه کې په یونیورسټۍ کې سبق وایي، دین یې زده کړو او ښه ګټه عالمه ترې جوړه شوه، او دا په یو بېدینه باندې واوړېده. څه کولی شي؟ ډېرو جنکو نه علمونه هېر شوي، ډېرو جنکو نه علمونه هېر شوي. د غریبانانو ځان ستړی کړی په آخر کې په یو داسې شي اورېدلي چې هغه نه الله پېژني د الله پیغمبر پېژني. خو چې کله هلکانو طرف ته لږ سوچ ډېر شي او د هلکان دینداره شي، نو که دا جنۍ دینداره نه وي دی په زور د دین طرف ته راړي که نه؟ زما دا خبره صحیح ده که غلطه؟
نو زه لکه څوک چې زما د خبرونه دا مطلب نه دی چې زه د جنکو د تعلیم خلاف یم، خو زه دې سوچ کې پروت یم چې ولې پښتانه دغه طرف ته ډېر زور ورکوي او دې طرف ته نه ورکوي. د هغې څه وجوهات دي چې زما په نظر کې هغه دغه دي ما چې کوم بیان کړو. نو کوشش پکار دی څنګه چې د زنانو دینی تعلیم ته موږ رجحان ورکو او ترجیح ورکو، دغه شان ترجیح د هلکانو به دې خبره ورکول پکار دي. ښه دې زنانه وویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي موږ دپاره هم یو ورځ وټاکه. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي صحیح ده، په پلاني ورځ به راځئ، په پلاني ځای کې به راجمع کېږئ. چا ته ووایي؟ زنانو ته ووایي. فاجتمعنا، بس هغوی راجمع شو. فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغوی پسې راغی. فعلمهن مما علمه الله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زنانو ته هغه څه وښوڅه چې ورته الله ښوولي وو. بیا په هغه خبرو کې ده ووایي ما منکن امرأة تقدم بین یدیها من ولدها ثلاثة. په تاسو کې چې کومه زنانه هم د ځان نه مخکې درې بچي ولیږي، یې څه مطلب درې بچي ولیږي؟ درې بچي مړه شي. الا کان لها حجابا من النار، دا درې بچي به د دې دپاره پرده شي د دې او د جهنم په منځ کې، جهنم ته به نه ځي دا زنانه. فقالت امرأة منهن یا رسول الله، یوې زنانه پکې ووایي ای د الله پیغمبره او اثنین او که دوی. فاعادتها مرتين، هغې دوه پیرې دا خبره وکړه یا رسول الله که دوی. ثم قال، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي واثنین واثنین واثنین، که دوی او که دوی او که دوی. دا خبره دې دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې پیرې وکړه چې یو خو تأکید وکړو چې که دوه مې دغه اجر میلاویږي، او بل دې زنانه تپوس هم دوه پیرې وکړو، نو ځکه وله جواب هغه داسې ورکړو. دا حدیث امام بخاري راوړی. په دې حدیث کې یو غټه فایده بل هغه دا ده چې د زنانه اواز دا ګوره عورت نه دی. لکه په دې باندې عوام خو اکثر نه دي پوه او مولیان پې هم نه دي پوه. د زنانه اواز عورت نه دی، خو صرف دومره ده چې زنانه چې کله پردو سره خبرې کوي، پردو سړو سره، نو نرمې او پستې خبرې به نه کوي، لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په سورة الاحزاب کې دا ادب بیان کړی دی. نور د زنانه اواز دا ګوره عورت نه دی. یعنی زنانه که خبرې وکړي د پردي سړي سره او د هغې اجازت ضرورت وي، نو دې کې څه حرج نشته. خو بې ضرورته، دا اوس راولګوئ، بې ضرورته زنانه د پردي سړي سره خبرې دا نشي کولی. او دویم که ضرورت یي او خبرې کوي، نو هغه خبرې به هم داسې نه کوي چې هغه به نرمې پستې چې د مخامخ انسان په زړه کې سره نشي. ځکه چې الله په قرآن کې دا خبره کړې په سورة الاحزاب کې، وایي داسې نه چېرته دغه بیمار نه کوم بیمار مراد دی؟ د زړه بیماري والونه بني د څه بیماري؟ فحاشۍ بیماري، د خواهشات. د دغه بیمار په زړه کې بیا نور څه پیدا کېږي چې دا جنۍ چې دا نرمې پستې وایي ما ته او دا ښځه کېدی شي چې چېرې نور چې کله د دې ادب پکې خیال وساتلی شي او ضرورت وي، نو د ښځې خبرې کول دا د پردي سړي سره روا دي، او دغه ټیم کې دا څه ناروا کار نه کوي. او په هغې وګوره دا دلیل دی، او داسې خو ډېر دلایل زموږ مخې ته تېر شوي دي. یعنې صحابه کرام وایي یو زنانه راله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله، یا د سلفونه داسې واقع نقل شوي دي چې یو زنانه راله یو عالم له یو زنانه تېرېده په لاره باندې، هغه کس ورته دا ووایي هغه ورته دا ووایي، نه خو ټول یو بل اواز اورېدلی دی. نو دا یو مسله یاده کړئ. بله مسله دلته حدیث نه دا راووته چې جایز دي چې زنانه په یو ځای کې راجمع شي او یو عالم هغوی ته بیان کوي، خو په شرط د دې چې فتنه نه جوړېږي. دا شرط دی. نو هغه داسې چې دا عالم به پرهیزګار او تقوادار کس وي، پرهیزګار او تقوادار کس به وي چې هغه معلوم وي چې دا سړی صفا دی د زړه نه،
او دی داسې غلطو کارونو والا نه دی او ریکارډ یې صفا دی دیندار دی خلک یې پیژني یو داسې دویمه دا چې په منځ کې د زنانه او د دې استاذ یو بل سره هغه نږدېوالی نه وي که په منځ کې دیوالي پردۍ کمرې جدایي دا ډېره ښه ده او بیا یو سپیکر ولګي او په هغې باندې چې دی هغوی ته اواز رسي نو دا بلکل جایز او روا کار دی خو شرط پکې دا دی چې د استاذ څه تقوادار او دینداری تقوادار او دینداری بل دی حدیث کې تاسو دا خبر واورېده چې د زنانو مطالبه دا وکړه یا رسول الله موږ ته به اوښې هغه څه چې الله ته ښودي دي او بیا دا راویم دا وایي فعلمهن مما علمه الله پیغمبر هغوی ته هغه څه وښو چې الله ورته ښوولي دي یعنی علم دا دی څه چې الله ښوولي دي او الله څه ښوولي دي قرآن او حدیث نو که چا ته علم زده کوې څه به زده کوې قرآن او حدیث به زده کوې دا علم دی د ځان نه خبرې په دین کې نوي کارونه د بزرګانو په دروغو قصو پسې تګ او خوبونه او تش کرامتونه د دې قسمه خبرو نه ځان لرې ساتل پکار دي بلکې قرآن او حدیث بیانول پکار دي او یو ځای خبره وله او د بل ځای پرون خبرو سره ته چا د یو مولوي صاحب بیان راولېږو په هغه بیان په اوله کې ښه صفا وي اوس یو بله ولم وسوي نو سړی حیران شي چې یو سړی په منبر ناست وایي ښه صفا وي دا اوس یو بله ولم وي د علم هغه قرآن او حدیث یې زده کول دي عالم به عوامو ته څه ښایي هغه به قرآن او حدیث ښایي خلکو ته هغه به دغه نه ولي ډکه وسلې بلکې هغه به خلکو ته سوچه قرآن او حدیث ښایي د هغې نه بعد حدیث ته وعن معاذ بن جبل